د راکي د دریم فلم کیسه داسې ده. د دې برخه کیسه د ژوند د 1988 څخه بیا تر 1981 کلونو پورې چې د دریم فصل نه و ښودل شوی. په دې کې راکي په نړۍ کې د فساد مشهوره پخواني متحده سره مخ شول چې هغه غواړي واک او ځواک لپاره کشورونه رامنځته کړي. د دې فصل د هغه د مور سره ورکړل شوې ژمنه پوره کولو ته اشاره هم کوي. KGF 3 په 2025 کال د ډسمبر په میاشت کې خپریږي. موږ ته په دې فلم کې دا ښکاره کېږي چې راکي ورور څنګه په ټوله دنیا باچي کوي او څنګه هغه لوی لوی خلک وژني او غواړي چې په ټوله دنیا باچي وکړي. راکي ورور څنګه خلاص شو دغه ځای څخه. دې کې دا نه ښکاره کېږي، خو دونه ښکاره کېږي چې راکي په دې کې دویم قسمت کې یو څه ثانیې کاټ شوي وو، هغه په دې کې ښکاره کوي. په دې خاطر دا بل که چېرې تاسو ترکي سریالونو مینهوال یاست او دغه هلک مو ډېر خوښېږي، د هلک کیسه دا رقم ده چې دی یو کمیس واغوندي، پر هغه باندې شي تاثیر نه کوي، مرمۍ چرس وي ولې تاثیر نه کوي. دا سریال مو ژباړلی، لاندې کمنټ کې لینک شته، هلته کلیک ووهئ نو تاسو دا سریال کتلی شئ. که چېرې د سبسکرایب چم نه وي دا رقم څخه سبسکرایب کیږي، دا زما چینل ته سبسکرایب کړئ ورونو، لایک چم خوړ چې زه دې ورونو دا رقم سبسکرایب کیږي.